د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربان دی د بیټک ټي وي ټولو کتونکو یو جهان مننه کوم او دا د شاه منصور جنازګاه ده او د شاه منصور چینه ده پکې چې تاسو یې روزانه زما د پیج نه ګورئ. ډیره مننه کوم د دغه دواړو ملګرو د بیټک ټي وي یو جهان مننه کوم چې دوی ګرځي کلي په کلي ډاکومنټري جوړوي، خپل ټایم خرابوي، په دې ګرمۍ کې خپل تیل سوځوي، خپل ایم بي خرابوي او ګرځي او د نورو کلو ډاکومنټري جوړوي. دلته خو هر سړی خپل کلي، خپل کور، خپل خیل پسې ژبې دی. نو د بیټک ټي وي ستاینه هم کوم او مننه هم کوم. شاه منصور کلی د 800 کالو نه په دغه ځای باندې آباد دی. ډېر ښکلی تاریخ لري، ډېر ښه مشران او ډېر ښه شاعران او ډېر ښه سپورټس مینان پکې پیدا شوي دي، کلاړیان او ډېر مزېدار لوکیشن یې دی. داسې دی چې د شاه منصور کلي ډېر ښکلی تاریخ دی. دا ملک شاه منصور چې و دا د ملک سلیمان شاه بچی و. ملک احمد نوم به تاسو اورېدلی وي، هغه د ملک شاه منصور تره و او د ګجو خان دغه ټول په دې علاقه تېر شوي دي. زموږ په دې میره باندې دغه دی د ګجو خان مدار دی، په هغې کې هغه ښخ دی. دا موږ چې کوم ځای ناست یو زما مخې ته دې ځای دا چینه ده، ورسره زموږ مقبره ده. ټول کلی دغه یو مقبره لري. په شاه منصور کې به بل ځای کې هېڅ چېرته قبر ونه ویني. په کلو کې زه وینم کورونو خوا کې لارو په غاړو ځای په ځای قبرونه وي. د دې ټول کلي یک یو مقبره ده د دې غر نه ګیر چاپېره او دغه ورسره غر دی. په دې غر کې هم زموږ ډېر تاریخونه پراته دي. ښویدونکي دی پکې د هغه وخت یو غټ ګټ دی، تاسو به ووینئ په دې ویډیو کې. بل بر یو ګټ دی، توڼی ګټ ورته وایي. دې دی دا شینګری ده او دا موږ چې پکې ناست یو دا زمونږ چینه ده، زمونږ جنازګاه ده. دا هم ډېر تاریخي مقام دی. دلته مهاتما ګاندي راغلی دی، دلته اندرا ګاندي راغلی ده، دلته ذوالفقار علي بوټو راغلی دی دې میدان ته. دې میدان کې باچا خان رحمت الله علیه په ځلو ځلو پروګرامونه کړي دي، جلسې کړي دي. ولي خان راغلی دی، ډېر لوی لوی شخصیات دې ځای ته راغلي دي. ډېرې غټې غټې مشاعرې موږ په دې ځای کې کړي دي. شاه منصور کې ادیبان، شاعران، نورالامین یوسفزی پکې ډېر نوموړی لیکوال دی، ټوله دنیا یې پېژني. عبدالریحان دلته یو شاعر شته دی، الله دې لري، خیر محمد راهي دی او ملا حسن اخوند د شاه منصور یا ممتاز لالا د شاه منصور دا ښه شاعران تېر شوي دي. څنګه چې کډي کې باور اخوند ډېر لوی شاعر تېر شوی دی، دغسې ملا حسن بابا په شاه منصور کې د خپل وخت لوی شاعر و. په شاه منصور کې علما دي، مدرسې دي پکې دوه. په یو مدرسه کې د کوکا مولوي صاحب بچی صاحب یک صاحب د قرآن درس ورکوي
او په هر کال کې پروژه کې هغه یو ختم د ترجمې کوي. ډېر طالبان راځي او دغه چینه دې الله لري. د حدیثو یو غټه مدرسه ده چې اعزاز صاحب دي په هغې کې خپل پوزیشونه کوي. یو کال کې یو ځل دا موږ چې کوم ځای ناست یو په دې ځای دفتربندي کېږي. چا چې سبقونه ویلي وي هغوی ته پټکي تړلی شي، لوی علما راجمع کېږي. په شاه منصور په دغې لحاظ باندې مذهبي کلی هم دی او د مذهب ښودنه پکې ډېره ښکلې طریقه باندې کېږي. زما علیشان نوم دی او د شاه منصور کلی یم او د بړه چم یم. دا چم چې کوم تاسو دلته کې راغلي نو دا بړ چم ورته وایي. اصل کې دا دی مدیخیل، خو دلته کې پخوا ډېر یو غټ بړ ونه ډېر بړونه چې کوم ډېر زیات وو دلته کې په دې چم کې. نو په بړ نوم باندې دا مشهور شو. چمونه ګڼ دي، ګڼ شمېر باندې چمونه دي. نمونه دلته کې موږ سره خوا کې چې کوم دی نو قاسم خیل دي، پنجپاو دی را سره، پنجپاو چم ورته وایي، او دینه خیل دي، شګای چم دی را سره، لالو خیل دي، حسن خیل دي را سره. په ګڼ شمېر داسې دغه پکې شته دی. غلاتی چم دی پکې ډېر غټ چم دی. ثابت خان مې نوم دی، د شاه منصور یم او دا ملګري ریکارډینګ والا رټ ته راغلي دي. په دې رټو سره یو څو خبرې کوو. د دې رټ په هکله که راته ووایي چې دا د څومره وخت نه دی او په اوس وخت کې خو رټونه تقریبا ختم شوي دي، تاسو دا رټ ژوندی ساتلی دی، څه وجه ده؟ زمونږ خو ته ضرورت ډېر وي. دلته موږ سبزی کرو، د تماکو دا پکلې کوو، هغه زرغونې کوو، نو هغې له لږې اوبه پکار وي. نو دی چې څه وخت دغه کوې نو یو اسان کار دی، لکه ویړیا اوبه دي ډېرې اسان. پخوا به دا د لرګي وو، دا هر سامان چې دی کې دا کم چې څو روز د اوسپنې دی کې هېڅ شی به دغه نو دا برسه د لرګي وو. او اوس خو جدید دور سره بیا دی د اوسپنې شو. اوس خو دغه پمپونه ورسره راغلي دي، په هغې هم ډېر کارونه کېږي. او په دې باندې زمونږ دلته ډېر کار د تماکو دپاره چې زمونږ څومره اوبه ضرورت دي، دا یو خوره مونږ راولو. نن سبا لکه پخوا و په خلکو غویان تړل، اوس غویان نشته. بیا اسپې شوې، اسپې اوس هم کمې دي. معمولي کار له مونږ خرې عادت کړي وي، هغه ورباندې وتړو، را پاکالي یا د سبزی پټۍ دوه څه چې وي، یا مونږ که لامبو روجه کې ګرمۍ کې یا مازدیګر چې را مزدوران چوټي ومو کي، نو هره د هغې د وجې آباد. او دا خو ماته یاد دي، دا د سیمټو دا شی چې دا به د لرګیو دی ته به جلاڼو وي. دا ټول سیستم د دغه د لوټکو او دغه چې دی ته بایړ وایي. دې کې دا لوټکي چې ورباندې ځي دې ته بیاس ته وایي. دغه بره غونډ چې داسې ده دې ته ډول وایي. دا نیغه چې ولاړه دې ته چکلای وایي. دا ګندای ده، دا د لرګي دا هغه نیغ چې ولاړ دی دغه غشی دی. یو غشی دغه ځای پروت وي، هغه ته هم غشی وایي.
یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې د شاه منصور کلي د خویدونکي نه غر ته راوختو د ګډي د دې ملګرو د بیټک ټي وي د ټولو همکارانو یو جهان مننه کوم چې دومره ډېره ستړې کوي چې په پردي کلي باندې ډاکومنټري جوړوي بیا په غرونو ګرځي خپل ټایم خرابوي خپل ځان له ګرمۍ کې راوختل په پلوڅه ګول کې ما دا خویدونکي لږ خبره وکړه هلته کې تاسو ته مې ومه بیا د ښو نومونو چې نیند رالو خویدونکي ته وختي چې ما کومې خبرې کولې پای کې زما نه یو نوم ډېر نوموړی سړی پاتې شه نثار شاه منصور الله دې په ګور نور کې دغه ځای مزار دی او د مونږ ډېر ښه شاعر و پښتو ژبې ډېر کار کړی دی الله دې ورته بښنه وکړي دا زمونږ غر دی دغه چې ښکاري دغه توغی ګټ دی دا زمونږ غر دی او دا شاه منصور باڼه د دې زمونږ باڼه وو د دې ټول کلي دغه یو مقبره ده تک سور دی نو دا شاه منصور دی دا چې نن سور دی نو دا شاه منصور دی او زما پټکې دی زما غرور دی او زما دوه بچي دي ما غزل کې داسې ویلي دي که یو ډېر ګران دی نو بل مې ارمان دی ارمان ګران زما بچي دي که یو ډېر ګران دی نو بل مې ارمان دی ځان ګڼي ځمکه په ما اسمان دی زه بوډا کېږم او هغه ځوان دی زور یې منمه ښه پهلوان دی په ما مین دی او زما ځان دی کشر د مور دی زمونږ جهان دی مشرې بالکل زما په شان دی کشر د مور د زمونږ جهان د مشرې بالکل زما په شان دی چې راښکاره شم وی بابا جان دی د اندلیب خپل نوم صاحب جان دی که د اشنا په زړګي زنګ نه وی نو څنګ به ښه وی که د اشنا په زړګي زنګ نه وی نو څنګ به ښه وی او که د مخ رنګ یې رنګارنګ نه وی نو څنګ به ښه وی او چې ورورولۍ مینې خلوص وی نفرتونه نه وی انسان سره په جنګ نه وی نو څنګ به ښه وی او شمې دې وې زه خو د شمو ګیلې نه کومه خو چې سېزلې یې پتنګ نه وی نو څنګ به ښه وی او چې د رباب د هر یو ټنګ سره مې زړه غوسېږي چې یا زه کوڼ وی او یا ټنګ نه وی نو څنګ به ښه وی چې د رباب د هر یو ټنګ سره مې زړه غوسېږي چې یا زه کوڼ وی او یا ټنګ نه وی نو څنګ به ښه وی چې امدادونه مو کولې د خوارانو سره چې په هیڅ چا د چا کلنګ نه وی نو څنګ به ښه وی چې امدادونه مو کولې د خوارانو سره چې په هیڅ چا د چا کلنګ نه وی نو څنګ به ښه وی چې اندلیب وی سره ګلونه وی چپې د نسیم چې اندلیب وی سره ګلونه وی چپې د نسیم چې تماکو اپیم او بنګ نه وی نو څنګ به ښه وی ډېره مننه ستاسو نه یو جهان مننه کوم کتونکو